قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا دی بیا هم زه ښوونځی استاد حمید الله عصمت ستاسو په چوپړ کې ما غواړم چې د اووم ټولګي فیزیک شپږم درس د ستاسو د ګټې اخیستلو لپاره ثبت کړم. زموږ د نن درس موضوع ده د اندازه کولو کره‌توب. د اندازه کولو کره‌توب په پښتو کې ورته ویلی شي او دقت یې په دري کې ویلی شي، دقت یا کره‌توب. مخکې له دې چې بحث ته ورننوځو یا په بحث باندې پیل وکړم، لاندې فعالیت باید ترسره کړو. هغه فعالیتونه په پاملرنې سره چې تر اوسه مو په دې فصل کې ترسره کړي دي، تر ټولو کوچنی اوږدوالی مو چې په خپلو وسیلو سره یې تر اوسه پورې مو اندازه کړي دي په ګوته کړئ. یعنې داسې شیان شته چې ډېره وړکوټې اندازه یا ډېره لږه اندازه تاسو وښودلی شئ. د بېلګې په توګه په تېر درس کې موږ د ثانیې سلمه حصه هم موږ وښوده چې کولی شو د سټاپ واچ په واسطه سره هغه څنګه کړو، هغه وښیو. یعنې د سټاپ واچ په واسطه سره کولی شو د ثانیې سلمه حصه هم موږ وښیو چې اوس د 4 ثانیې او 56 حصه د ثانیې 4 ثانیې مکملې دي او 56 یا 56 نور پې اوښتي دي. په دې طریقه سره موږ کولی شو چې د اوږدوالي واحد او د اوږدوالي اندازه هم موږ وښیو. یعنې داسې آلې شته دي لکه خطکش. په خطکش کې تاسو وینئ چې دا خطکش تر 50 سانتي پورې اندازه کولی شي. یعنې د جسمونو اوږدوالی چې تر 50 سانتي مترو پورې د دغه خطکش په واسطه سره موږ پیدا کولی شو. دغه اعداد چې تاسو وینئ دا په سانتي متر سره ښودل شوي دي، لیکن د دوو ثابتو عددونو ترمنځ بیا همغه واټن یا فاصله په 10 مساوي برخو ویشل شوې ده چې هغې ته ملي متر ویلی شي. که یو دوه په نظر کې ونیسو، د یو دوو ترمنځ تاسو وینئ چې دغه واټن په 10 مساوي برخو ویشل شوی دی چې یوې برخې د هغې ته ملي متر ویلی شي. یعنې د خطکش دقت تر 1 ملي متر پورې دی. هغه اندازه چې ته 1 ملي کمه وي د خطکش په واسطه سره موږ د دغه خطکش په واسطه سره هغه موږ نشو ښودلی. او د ورنیل کلیپر په واسطه سره بیا موږ کولی شو چې هغه اندازه چې ته ملي کمه وي، ته 1 ملي کمه وي هم موږ وکولی شو پیدا کړو. یعنې ورنیل کلیپر په واسطه سره د 1/10 حصې د ملي متر هم موږ اندازه اخیستی شو. پس ویلی شم چې د دوی کره‌توب څو دی؟ 0.1 ملي دی او د خطکش 1 ملي دی او سټاپ واچ سلمه حصه یا کرونومتر د دو د سلمه حصه د ثانیې ښودلی شي چې کره‌توب یې 0.01 دی. د کار د ښې پایلې لاسته راوړلو لپاره مخکې درسو کې مو هم بیان کړی و چې د ښې وسیلې او د غوره او بهتره وسیلې اختیارول دا ښه پایله لرلی شي او زمونږ هغه هدف ته مو یا موخې ته مو رسوي. که چیرته مونږ ولرو فرضاً چې 18 سانتي متره او 4.3 ملي متره، که 18 سانتي متره ولرو دا خو کولی شو د خطکش په واسطه سره هم موږ وټاکلی شو یا پیدا کړی شو. خو لیکن که ولرو 4.3 ملي متره دا بیا د دغه معمولي خطکش په واسطه سره نشو کولی. اړ یو دې ته چې موږ داسې وسیله غوره کړو چې د هغه کره‌توب یا د هغې دقت د ملي متر نه زیات وي، چې هغه آله ورنیل کلیپر ده. کولی شو دغه اندازه موږ د ورنیل کلیپر په واسطه سره په اسانۍ په لاس راوړو. ګرانو زده کوونکو،
په تیرو درسونو کې موږ لوستي وو چې کمیتونه اصلا په دوه ډوله دي په فزیک کې. یو اساسي کمیتونه دي یا چې اصلي کمیتونه هم بعضې کتابو کې لیکل شوي دي، بل ته یې فرعي کمیتونه یا اشتقاقي کمیتونه هم ورته ویلی کېږي. په دې ټولګي کې موږ اساسي کمیتونه درې ولوستل چې یو د وخت څخه عبارت و، یو د اوږدوالي څخه عبارت و او بل هم د کتلې څخه عبارت و. دلته یو جدول راکړل شوی دی، په دې کې باید موږ دقت او په کره توګه د څنګه کړو ډک کړو. د اس آی په سیستم کې کمیتونه دي. د اوږدوالي د یو کمیت دی، اوږدوالی یو کمیت دی، واحد یې څه دی؟ متر دی. په دغه جدول کې باید موږ څه ولیکو؟ متر ولیکو. او د اندازه کولو وسیله یې څه ده؟ کولی شو هغه متر چې زیاتره په ورځني ژوند کې د هغې نه ګټه اخلو هغه ده. خط کش هم کیدای شي یو متر شي، فیته هم کیدای شي، هغه فیتې چې زیات د ترکاڼو د خیاطو د ګنډونکي سره شتون لري هغه هم کیدای شي. یعنې د اندازه کولو وسیله هم متر کیدای شي، فیته کیدای شي. بل راځو د فرضاً دلته باید کوم واحد ولیکل شي چې دلته په دوه ځای کې لیکل شوي ثانیه. دلته ضرور ده چې موږ وخت ولیکو. د وخت یو کمیت شو چې واحد یې دی؟ ثانیه دی. او د اندازه کولو وسیله یې دی؟ فرضاً ساعت دی. او ساعت ډیره کره آله هغه کرونومتر یا سټاپ دی. په دې ځای کې راځو چې باید ولیکل شي. دلته باید کتله ولیکل شي. واحد د کتلې څه دی؟ کیلوګرام دی. د اندازه کولو وسیله یې ده؟ فرضاً تله ده. کتله په څه سره اندازه کی؟ په تله سره اندازه کی. وخت په څه سره اندازه کی؟ په ثانیه سره اندازه کی. اوږدوالی په څه سره اندازه کی؟ په متر سره اندازه کی. پس د تاسو دغه کورنۍ دنده چې دغه جدول په خپلو کتابچو کې په منظم او ښه توګه رسم کړئ او په ډیر غور او دقت سره دغه باید تاسو ډک کړئ تر څو چې تاسو د دغه درس څخه ښه پایله لاسته راوړي وي. دا چې څو ځلې تکرار شو دا خبره چې په دې فزیک کې په اووم ټولګي فزیک کې موږ درې اصلي واحدونه مطالعه کړل چې متر و، ثانیه و او کیلوګرام و. د مغو درسو څخه په ګټه اخیستنې سره دغه جدول تاسو کولی شئ چې ډک یې کړئ او دا ستاسو کورنۍ دنده. دا جدول چې ډک کړئ تاسو به په موضوع باندې په دې موضوع باندې نور هم حاکمیت پیدا کړی شئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ کې حاضر یم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. وخت مو نیکمرغه. ښې شېبې ولرئ. پاتې دې نه وي چې د دغو ټولګي د اووم ټولګي د آخري درس د لومړي څپرکي کې آخري درس و، وروستی درس و. یو شی یادول غواړم چې درته ووایم د دې دپاره چې په موضوع باندې حاکمیت پیدا کړئ. که غواړئ چې د فزیک درسونه مو ښه په ذهن کې کینی دوه شیان په نظر کې ونیسئ. یو چې په کورونو کې تاسو شتون لرئ کوشش وکړئ چې د هر څپرکي لنډیز ته پاملرنه وکړئ، ځکه په لنډیز کې هغه موضوعات راغلي دي چې هغه په ډیر ساده الفاظ بیان شوي دي او د ټول څپرکي غورچڼ دی هلته راغلی دی. او دوهم شی چې ډیره مهمه خبره ده هغه د څپرکي د پای تمرین دی. تمرین هم باید تاسو په کورونو کې حل کړئ او لنډیز ته هم پاملرنه وکړئ. دا دوه شیان چې په نظر کې ونیول شي انشاءالله چې ستاسو به په موضوع باندې حاکمیت زیات شي او موضوع په ذهن کې کینی. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. ښې شېبې او ښه وخت ولرئ.